د خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله له ډېرو تکلیفو وروسته له ډېرو ګډوډیو بې امنیو سختیو وروسته الله تعالی په موږ تاسو باندې داسې اخترونه راولي چې په ټول افغانستان کې په 34 ولایاتو کې په 400 ولسوالیو کې یوه بده پېښه هم نه لرو. تاسو به اورېدلي وي چې په یو راپور کې چې افغانستان د نړۍ په سطح د انفلاسیون په برخه کې د قیمتونو د کنټرول په برخه کې تر ډېرو پرمختللو هیوادونو په ښه حالت کې قرار لري، حتی منفي خواته یې حرکت کړی. د پرون اقتصاد د 2 کاله مخته اقتصاد تاریاکو مخدره موادو نن یې صحیح د ځای غنم ونیولی، پنبه ونیولی. پرونی اقتصاد د جنگ اقتصاد و، د چاپو اقتصاد و، د بمبار اقتصاد و، د جنگ لپاره د سون موادو پیدا کولو اقتصاد و، او خارجانو ته د چوپړ وهلو اقتصاد و. نن طبعا هغه اقتصاد تغییر کړی ده. نن د زخمیانو په ځای هغه کونډ کپر د اردو موټر ترمیمیږي، وسایط ترمیمیږي. نن د خارجانو د خدمت په ځای باندې د خپل وطن خدمت کیږي. بیرون مشهور است که مردم از افغانستان گریز میکنه میره. ما شب عید از میدان هوایی کابل پرسان کردیم که رفتن زیاد است آمدن. او احصایه به ما داد، احصایه ماه جون، که 28,000 چند صد نفر آمده بود و 20,000 رفته بود. یعنی تفاوت 8,000 در آمدن است و تبلیغاتی که میشه و برعکس.